بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای تعویض کول دا په کوم حدیث باندې ثابت دي او کیا کوي؟ ماته یو ښه مستند احادیث پیش که چې د تعویض رواوالی ځینې ثابت وي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اولا موږ دا اعلان کړی دی چې زموږ ټولې مذاهبې د حنفي مذهب په رڼا کې دي. د حنفي مذهب ټولې مسائل د قرآن او د حدیث څخه چڼل سوي دي، یوه مسله هم د ځانه پکښې نسته. نو موږ د هرې مسلې لپاره د خپل مذهب د یو کتاب حواله ورکوو او په دې ګروپو کې مو دا هدف نه دی چې د خلکو سره جر و بحث، مناقشې، مناظرې وکړو. هغه بیا بېله موضوع ده چې یو څوک د مذهب پر کومه مسله اعتراض کوي، بیا د تحقیق دپاره موږ نورې لارې ورته خلاصې کړي دي چې د هغو لارو څخه تاسې خپل شیان راواستوئ. ګروپونه یوازې او یوازې د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره دي. خو بیا هم ستا د اطمینان دپاره ځینې شیان درته پیښوم چې د پیغمبر علیه السلام څخه روایات ثابت دي چې د هغو څخه د تعویض جواز ثابتیږي. یو حدیث چې عوف بن مالک رضی الله عنه روایت کړی دی او دا حدیث مسلم شریف په رقم 5688 او ابو داود په رقم 3976 باندې روایت کړی دی. عوف بن مالک رضی الله عنه فرمایي كنا نرقي في الجاهلیه فقلنا یا رسول الله كيف ترى في ذلك. وای موږ عوف بن مالک رضی الله عنه فرمایي وای موږ د جاهلیت په زمانه کې دمونه او تعویضونه کول. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې ته زموږ په تعویضو کښې څه حکم کوې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو ما ته خپل تعویضونه وړاندې کړي. هغه تعویضونه جایز دي چې په هغه کې شرکیه کلمات نه وي. دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه وینا ده. بل حدیث، دا حدیث مسلم شریف په رقم 5609 باندې، په رقم 5609. بل حدیث مسلم شریف په رقم 5688 دا د مسلم شریف روایت دی په رقم 5609. دا حدیث جابر رضی الله عنه روایت کړی دی. دی مبارک فرمای نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الرقاء الحدیث. وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د تعویض څخه منع کړلو. بیا صحابه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. وای بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خاندان د عمر بن حزم راغلی. دوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا عرض وکړي چې موږ د لړم دم کوو او تا د دم کولو څخه منع کړې ده. راوی وایي چې دوی خپل دم تعویض پیغمبر علیه السلام ته وړاندې کړي. پیغمبر علیه السلام دوی ته وفرمایل موږ به څنګه منع کوو د داسې تعویض څخه؟ دا خو جایز دی. وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته د عمر بن حزم تشویقونکي الفاظ وویل او بیا یې ورته وویل که د چا په توان وي چې خپل ورور ته ګټه ورسوي نو ولې رسوي؟ دا خو ګټه ده چې ته په دم یا تعویضه باندې چې شرکیه الفاظ نه وي پکښې په هغه ورور مسلمان ته ګټه ورسوي. بل روایت د انس رضی الله عنه دی. وعن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رخص في الرقیه من الحمى والعین والنمله. دی مبارک فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دم او تعویض ته جواز ورکړی و چې د زهرو لپاره وي یا د هر زهر چې وي لکه غالبوزه، مار، لړم او بد نظر او همدا ډول نمله. نمله یو داسې مرض دی چې پر بغل باندې دانې راپورته شي په ډېره تیزي سره ټول بدن لاندې کړي. او بل حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دی. د ده په اړه باندې راځي وای يعلمها ولده من ادرك منه ومن لم يدرك كتبها. وای عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو خاص دم د پیغمبر علیه السلام څخه زده کړی و
نو د ده په اولادونو کې چې به څوک د زده کړې استعداد به یې درلودی، هغو ته به یې دا دم ور زده کړي چې وایستې، او کوم بچانو اولادونو چې د زده کړې استعداد نه درلودی هغه ته به یې ور په غاړه کړي، ورو به یې ځړوي. دا روایات دي، دې ته نو دې ته ورته ډېر روایات شته. او زموږ د مذهب د کتابونو دا فتوا ده چې تعویض په څو شرطونو جایز دی. د جایز مقصد دپاره به وي، شرکیه الفاظ به نه وي، اهل فن چې کم کسان د دې فن دي هغه به یې ویلی سي، داسې کلمات و شیان به نه وي چې څوک یې ویلی نه سي. او بل دا چې دا تعویض به مؤثر بالذات نه ګڼې، غوښتنه به د الله څخه کوې، دا به صرف او صرف یو وسیله سړی ګڼې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.